زما د ماشومتوب خوبونه هغه رښتیا که کنه خیر دی ربا. موسم خمار خمار جانان جانان دی او تزي سلامونه لیدونکو، خدای دې وکړي روغ او جوړ یاستئ. له کابله چې ننګرهاره چې کونړ ته حرکت ته کتونکو، ښایسته کونړ ته سفر د ورور شروع سو. ماشاءالله وګورئ خلک په میله راوتلي دي. د اختر دومه ورځ ده، له خیره ښه راشو کش ده او ماشاءالله کونړ خو بیا په ښایست کې حد نه لري. کتونکو سیند سیند ماشاءالله ولا افغانستان ارزښت لري سړی کې وګرځي. دوکاندار ته وړالم له خیر علی غنده کې مې حرکت راوکړو. ما دوه درې دا کونړ ایکسپلور کو دوستانو ته سیویې ګورې او خپل هم کې وګرځم. واقعا افغانستان ډېر ښایسته دی. د کونړ خلک چې څوک په میله باندې راځي نو هغه ته سیلانی وایي، سیلانی. موږ هم په هغو کې راغلي یو. کتونکو سین آن د سین واه ماشاءالله خلکو ته وګورئ چې منظره باندې راغلي دي. کونړ کې بیخي ځای نسته، داسې راشکش جوړ ده. د اختر شپې ورځې دي کتونکو. کتونکو سفر ده نو لاره ده، ښایسته منظرې دي پکې. لږ مې زړه وسوسېد دلته چیرې دمه وکړم، یو سفرانه لمونځ هم ادا کړو، مازدیګری راتې. له خیره کونړ ته راغلي وو. کونړ کې به ګرځو، مختلفو ژیانو کې به ګرځو. ښایسته خلک، ښایسته سیمې به ګورو. نو دفعتن دلته یو سیند ده، ستاسې باندې اوس وینمه. اوس له خیره بل ښایسته جیپسي ځو.
خواته راغلی پکې نور له خیره سیند د سیند کشتۍ د کشتۍ کې سیند دا ماما مامیسا بیا دې ما دا کشتۍ کتونکو وګورئ کشتۍ ده اوبه دي نو چکر به درکړو تاسو ته आखिरी बार अपनी सफाई देता हूँ मैं वो नहीं जो दिखाई देता हूँ. A jest padarim burgą, fontancik z czarnym tylsem. خطر لري دا شیخه ولا کتونکو د خاطر ورسېدلو سیند on the scene wow so beautiful موټرو ته وګورئ رکشې والا ګاډی واو دې خواته رالو واو خوندور ده که نه ده رکشې والا ډېر خوندور ویدر سو ډېر خوندور موسم د خیره سیند په تاسې باندې وینو ماشاءالله څومره ښایسته هېڅ مشکل نشته په دې ځای کې کتونکو په دغه ذریعه باندې اوبو بره پې خیزوي ډېر زبردسته تخنیک یې والی ده نو هېڅ مصرف نه لري اوبه هم بره خیزي واو دا بیا یو خاص ځای ده کتونکو سیند ته رالو سیند ته شاته وینئ د کونړ اوبه دي اجازه خو به یي ستړي مه سئ کراري ده چیر راغلي یاست یوه درېده کونړ سیند غاړې ته په چکر شه راسه دې خواته راسه لږ زوره به غږېږي ما سره مایک نسته څه غورې دي
شکر خیر راغلی چکر راغلی یاستئ او چکر لپاره راغلی یو شاید ملګری خو دې هم ډېر تازه تازه دي ماشاءالله کړای مړای والے ده هر څه کړي د خر ټایټ بندار وکړه مدیر صاحب مخلي اوس دا بنجوات مدیر سره صاحب پاکستان راغلی مننه کوم سره مېرمن پکتیانه مېلمه راغلی سلامونه وړاندې کوم. جلالاباد ښه یې طبیعت څرنګه ده مننه دا فیضا دې تاسو کې بیخي جوړ یم پکتیا خلک خو ډېر شاعران هم دي شاعران ټوکین دي کې کنه ټوکې کوي شاعران دي شاعري هم کړي ټول زمزمه خپ ته به موږ ته څه ووایې ټوکه به راته ووایې که شعر به راته ووایې سندره بس اوس په مې ذهن کې نه دي وایي یو څه نه څه خو به وي. یو څه ووایم یو څه د زړه درد ووایې ورک یې که د زړه درد ووایم وایي په کښت یې ستړي وو خو بېرته وچېدل ګلونه په کښت یې ستړي وو خو بېرته وچېدل ګلونه دا څنګه ځمکه وه چې نه پکې کېدل ګلونه لمبې جګې تر اسمان وي خو بیا هم سړې وي دا څنګه اور و څنګه نه یې سوځول ګلونه که زما نه شوه خفه نه یم سترګې نه سر کوم د بل تقدیر کې رسېدلي له ازل ګلونه او تقدیره پوه شه که نه دا د چا د لاس نښه دی زړه ته سکون راکوي ځکه مې کړل خپل ګلونه بېشکه دا د خپلو هو دا مې خپل و بېشکه بل کوم یو شاعر دا هم شعرو پسې ګرځي شاعر نه یو دې خوا د رس دا سیند دلته دا کونړ په اوبو کې ووایو دوه درې بیتونه به ترانه کوم څه ده راځئ تاسو ټول ودرېږئ دې خوا توره شپه ده دې خوا دا دوه درې بیتونه ترانه کوم موسم خمار خمار جانان جانان دی او تزې موسم خمار خمار جانان جانان دی او تزې تیار تا خوشی لاره د باران دی او تزې باران دی او تزې تیار تا خوشی لاره د باران دی او تزې باران دی او تزې پلار در نسوک و نکړي تپوس زما د حال تپوس زما د حال پلار در نسوک و نکړي تپوس زما د حال تپوس زما د حال پلاس کې در سرا زما ګریوان دی او تزې پلاس کې در سرا زما ګریوان دی او تزې خوشحاله سو ورونو دا کونړ کوم ځای ده ما ته خو کونړ معلومات نورګل ولسوالي او د ننګرهار ترمنځ سرحد سرحد باندې پراته یو لګي دا سیند نو اوبه دي روان خوشحاله سو ژوندی اوس دوستانو شایسته پل ته راورسېدلو سخته خوبصورته کیسه آن ده د خیره وګورئ ستړي مه سئ ځوانانو څنګه یاستئ ښکراري ده پل نه د ځان د یو سیسټم جوړ دی دلته اوبو ته وګورئ د کونړ اوبه روانې دي له خیره اوه 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 ټیلنو سو ماشاءالله افغانستان څوک نه مني نو بیا خو ګرمه خپله ده که نه کونړ سیند ده د اختر شپې ورځې دي خلک په میله راوتلي دي عینکې لګولې دي سړي
जंगल में सिर्फ एक शेर होता है और शहर में सिर्फ एक खलीफा। बाकी जो होते हैं वो सिर्फ होते हैं। ऐसे बनों के दोबारा होने की जरूरत ना पड़े।